دوا ضرورت دی موږ تاسو ته وړیا دوا درکوو چې تر څو پورې خلکو ته ورسېږي. تاسو څومره خدمت کوئ، ما ستاسو ویډیوګانې کتلې دي، په موږ باندې دا ملت دومره حق لري. د دې کمپنۍ مشر وایي څو کاله مخکې د مافیاو لخوا ترور شو. جرم دا او ګناه دا وه چې دی ته خپل وطن لپاره تولید ولري. جرم دا او گناه دا و چې نور ځای نه دغه تولیدات بند شي. این در افغانستان تولید هستن؟ هیچ قبول نمیکنه. نکنه دیگه. ډیر کم وخت کې به په تاجکستان کې تاسو ګورئ، ځکه چې د هغې ځای نه کمپنیانو موږ سره دغه کړی، انشاءالله تعالی راځي به دلته به هغو تولیدات د دې ځای تولیدات به هلته انشاءالله ټول دوايان انالایز شوي دي. انالایز سرټیفیکیټ لري چې عوارض جانبي زیرو صفر. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الحمدلله افتخار ځای دی، په دې خوشحاله یم چې وطن مو ورو ورو له سیالانو سره سیال کېږي، که هغه په هر ډګر کې. تاسو زموږ مخکې ویډیوګانې هغه بل نندارتون کې کتلې وو چې هغه کې زموږ وطني تولیدات و تعمیراتي و خوراکي و په هر برخه کې روغنیات و. نو اوس دلته هغه ځای ته راغلي یاستو چې دې شیانو نه ژوند زندګي مشکله ده، سخته ده. د دې شیانو سره د انسانانو حتی د زیروح ژوند د دې شیانو سره تړلی دی. دا درمل دي، پوهېږې دغه درمل دي. اوس دا ویټامین دی ډاکټر صاحب نه؟ دا ایران جمع ویټامین ده. ویټامین شربت دی. همدارنګه دلته زه وینم انټي بیوټیک شته دي. څومره وخت کېږي فعالیت مو شروع کړی؟ دا په 1490 کال کې موږ افتتاح کړې ده او فعلا په څلورو خطوطو کې موږ تولید لرو. ماشاءالله. چې مایع شربتونه دي، ډرایک شربتونه دي زموږ، او بی پی آی ګروپ کپسول دي زموږ دي چې په دې کې دا دي انټي بیوټیک زموږ د پیکزام دي، یعنې کپسول په کمال بخش موږ تولیدات لرو. تولید دي موږ فعلا موږ تقریبا د 15 قلمونو تولید لرو. 15 قلمونه څو کاله سو؟ تقریبا 15 کالو کې. دا داسې اوس هغه اول وخت کې موږ افتتاح وکړو، هغه وخت کې موږ دا قلمونه پاس کړي وو، چون شرایط داسې سول چې زموږ ناامیده سوي وو. اوس نو بیا انشاءالله د اسلامي امارت په راتګ سره د دوی د تشویقي په اساس باندې موږ د 100 قلمونو نوي چې هغه ډیزاینونه هم کړي دي. دا ډیزاینونه دي، تابلیت دی، 100 قلمونو په اندازه موږ تابلیت هغه تابلیتونه چې هغه داخلي کمپنۍ کې ډېر کم لیدل کېږي. خلاصه به راته ډاکټر صاحب ووایي چې کومو دوايانو یا درملو ته زیات ضرورت دی او د ټوله ورځ لاسونه نورو ملکو ته نیولې، یا داسې وخت به راشي چې زموږ دا دوايانې په ګاونډي ملک یا په ګاونډي ملکونو کې زه لاړ شم وګورم چې د تاسو د کمپنۍ پکې کمپنۍ دومره ظرفیت لري ماشاءالله. دا داخلي دا داسې ماشینونه چې دا نوې ټکنالوژي ماشینونه دي، دې ظرفیت ډېر پورته ده. که چېرته موږ د کوالټي یا کیفیت یې څنګه دی؟ داسې د دولت موږ سره همکاري وکړي، د قاچاق مخه ونیسي، نو موږ کولی شو په کم وخت کې صادرات آماده د خپل ملک. زه دې نه خبر یم داسې دوايانې ما لیدلې خصوصا انټي بیوټیک کورنۍ کې چې کله ته کپسول خلاصوي هغه کې دغه نخود نه دي، نخود هغه هم پکې نشته، وایي چې داسې خاورې دي چې بیخي دی راټولې کړي، مقصد یې بند کړي. نو داسې وخت به راشي چې دغه دوايانې ختمې شي مکمل. او زموږ اسلامي امارات دې ته ژمن پاتې شي او زموږ ولسونه دې ته ژمن پاتې شي. یوازې موږ که دولت نه دا غوښتنه ولرو، هم ښه به نه وي. موږ ولس نه، د خلکو نه، خصوصا د ډاکټرانو نه دا غوښتنه لرو چې تاسو د داخلي تولیداتو ته خصوصا دوايو ته رشد ورکوئ، دا استعمال کړئ. موږ د دې د هر شي ذمهواري، دا داخلي تولید ده، دا زما پروډکټ ده، د دې د جوړېدلو نقطه معلومه ده، ما ادرس معلوم ده، ځای معلوم دی، معلوم ده. ځکه کولی شو تاسو وارد شوي هغه به د کومه پیدا کړي؟ وارد شوي شی لکه دا تاسو مخکې څه وکړل، نخودو دانې دي. اوس داسې کوم کس نشته چې موږ ته دا جواب راکړي د نخودو دانې دي کې چا اچولي دي، ولې اچول شوي دي. نفر منبع معلوم نه ده، ملت باندې دومره ظلم کېږي. بهترینه خبر دی ورور کړه چې د دې ادرس معلوم دی، ځای معلوم دی، که خدای ناخواسته کم تخلف په دې کې منځته راځي تلای شي دا د ګریوان نه رانیولی شي. او هغه دا وایي چې په لوړ قیمت باندې واردېږي هېواد ته، کیفیت یې هم ښه نه وي. دلته د انسانانو د ژوند سره لوبې دي. والله العظیم ډاکټر صاحب ته به پکې د قیامت په ورځ په دې د انسان ژوند د لاسه ورکوي، ته به دې په قتل کې ګوره شامل یې، د دې قتل کې به شریک یې، چارواکي پلس ډاکټران پلس عوام. دې ته متوجه اوسئ. دغه شی باندې چې ته پیسې ورکوې، په اول یې وګوره کوم ځای تولید دی، اول یې کیفیت وګوره. خصوصا ډاکټر صاحب ته د دې پرسنټیج ته مه خوشحالېږه چې ته به دوا وباسې. ټول تا نه ښیم، اکثره ډاکټران ماشاءالله ښه خلک دي، خو داسې خلک هم شته چې یو کمپنۍ دوا وباسي، هغه تاجکستان یا ازبکستان ته چکر ته ولېږي. ما داسې هم اورېدلي دي چې د یو کمپنۍ دوا وباسه، تا به عمرې ته ولېږي. پوهېږې دا عمره نه ده، د عذاب دی، ځان ته د ګناه پنډونه تلل دي.
ځکه ته د انسان په سرنوشت د هغه په ژوند په سرنوشت باندې لوبې کوې نو زه خوشحاله یم ډېر الله تاسو ته نور مې همت درکړي ښه دا دې ورور ماته راکړل دا انټي بیوټیک دی ایزومپرازول که نه او امپرازول دا دواړه د افغانستان تولید دي نو دا ماته وایي چې د امتحان په ډول باندې استفاده کوي زه خو الحمدلله تکلیف نه لرم خو طبعا کور کې به وي زه به استفاده کړم او ډیره مننه ډاکټر صاحب الله دې خوشحاله لرم چېرته تاسو داسې پروګرامونه لرئ توضیح لرئ په هر چېرته دوا ضرورت وي موږ تاسو ته وړیا دوا درکوو چې تر څو پورې خلکو ته ورسېږي تاسو څومره خدمت کوئ ما ستاسو ویډیوګانې کتلې دي په موږ باندې دا ملت دومره حق لري هر وخت موږ کولی شو دا خپل څلوېښت قلمونه تاسو ته دغه زموږ کارت نمبر ده چې چېرته ضرورت و زنګ ووهئ موږ به درته رسو رب دې اجر درکړي څومره غټ احساس او الله دې ټولو کې دا احساس پیدا کړي ولې نه موږ اکثره ګرځو اطرافو ته ځو داسې خلک دی چې هغې ډاکټر له سره پېژني نه نو انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې داسې هغه موبایل کلینیک ورته ویسېږي دغسې یو سیستم بالا خیره جوړ کړو بیا به سره رابطه کوو خدای مو خوشحال لره توضیح موږ کولی شو تاسو ته یو فني ډاکټر درکړو او خپله دوا توضیح ډېره مهرباني رب مو کامیابه لره ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم خاص دی په خیر صحت مو ښه دی قراري ده دلته فابریکې تولیدي ادویه سټنډرډ فارما ماشاءالله ټول دلته دغه نندار درملو دي نو د سره به هم خبرې کوو دا خو چې زه وینم اکثره شربتونه دي یا سیرپ ورته چې دی په اصطلاح وایي ډاکټر صاحب څه حال دی ښه خوشحاله یم چې زه دلته ولاړ یم او زه دا وینم چې د وطن تولیدات دي وطني تولیدات دي څو قلمه تولیدوئ موږ حدودا 38 قلمه تولیدوو 38 هېواد په څو ولایتو کې موږ حدودا 23 ولایاتو کې نمایندګیانې لرو الحمدلله ښه او خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ داسې یو نوآوري په خپلو دواو کې کړې تر اوسه هېڅ کمپنۍ نه لکه څنګه مثال په توګه دغه پروډکټ ښه ده تر اوسه پورې هېڅ داسې شربت نه دی جوړ شوی چې هغه د اصل پلس کلسیمیوم پلس ویټامین او کال دا په شاتو کې جوړ شوي اصل دا د تقویت لپاره دی ښه او ده کې شات هم شته دغه شات ستا په ښایسته نه انګور چې ښکاري دا به وطني انګور وي که څنګه په دې عکس کې ټول شان وطني زړه وطني دي ټول شان وطني ښه ټول وطني دي انشاءالله دغه لیبل یې د کتابچې دا ټول موږ دغه هر څه کیفیت څنګه دی کوالټي ولا د شلو کالو کې خلکو جواب موږ ته ډېر مثبت راغلی دی ډاکټر صاحبان یې وباسي منظمه فقط د تاسو رشد په دې کې دی چې تاسو سره ډاکټر صاحبان همکاري وکړي او خپل هېوادوال مو همکاري وکړي وطني تولیدات هغه وخت په خپلو چې کله موږ تاسو هغې ته ارزښت ورکړو مهمه خبر دا ده ورونو که خپل تولیدات ته م ارزښت ورکړه دغه تولید چې نن دلته په میزو وینئ دا به انشاءالله په بل ملک کې په نورو ډاکټرانو سره په نورو درملتونو کې به انشاءالله موږ وینو اصل کې دغه هدف د دغه نمایشګاه هم دغه دی چې موږ خپلو هموطنانو ته دا ډاډ ورکړو چې تاسو د خپل پروډکټونو استفاده وکړئ او اطمینان وکړئ. ډېره مننه بریا مو نصیب شه. خیر السلام علیکم. نصیب است ته مې ولیدل. السلام علیکم. خاص خیرات ستړي مه شئ. سړی د پارمانه ورسه دعاګانې ټول درته وکړي. الله مو خوشحال لري ورو. خیر اوس یو دی که جدا جدا دي؟ ښاغلته به م ځو. خاص دی تاسو ورو ارام ارامي ده. لږ به خبرې را سره په زوره کوې. څو قلمه تولیدوئ؟ 9 قلمه. 9 15 17 9 دا به کله له خیراتیا نوي ته رسي؟ دا انشاءالله ډېر کم وخت. څو کاله کېږي فعالیت کوئ؟ تقریبا 8 کاله. حالات څنګه دي ورځ تر بلې ستاسو مخ بره روانې یا داسې ډیله ډیله کېږي؟ الحمدلله د امارات څخه بعضې د قاچاق لاره نیولې ډېر ښه روان یاست. ښه شکر دی. ډېره مننه د خصوصا د چارواکو څخه او په دې امید باندې چې بهرنۍ دوا که موږ هغه درمل چې دلته موږ ته پیدا کېږي او هغه د بهر نه راواردول دا ستاسو ټولو مسؤلیت دی او دې کې مو غاړه بنده ده. نو دې خلکو ته لاس ورکوئ چې د دې کیفیت هم ښه کړي د دې کوالټي او کوانټیټي دواړو باندې کار وکړي چې څه شی دلته ضرورت یو شی پاتې ده. څنګه مېر الحمدلله خلکو سره یاست. د ده رئیس یو ډاکټر صاحب محمد عزیز عزیزي ښه خاص د مافیاو لپاره د دغه کمپنۍ بنیاد لپاره ترور سي لا حول ولا په جمهوریت وخت او هغه وخت نه اوس موږ تقریبا 200 قلم او 300 نفره کارمند مکلف هغه تقریبا 200 قلم هم په ځای سیکشنونه ځکه چې مافیا ډېر غټه ضربه متوقع مافیا ان شاء الله دا نوم شته په نړۍ کې ورکیږي نه د کینسر مرض دی خو داسې وخت به راشي چې دی به خپل وجدانو ته هم خجالت وي. د دې کمپنۍ مشر وایي څو کاله مخکې د مافیاو لخوا ترور شو. جرم دا او ګناه دا وه چې دی ته خپل وطن لپاره تولید ولري. جرم دا او ګناه دا وه چې نور ځای نه دغه تولیدات بند چې دی خپلو هېوادوالو ته په ښه کیفیت په کم قیمت یې ورکړي خو دا چا ونه زغمله.
نو چارواکو څخه مې هیله ده چې د خلکو امنیت د دې خوندیتوب د دې ملاتړ تر اخري حده وکړي تر څو پورې د دې وطن کې سرمایه ګزاري وکړي نور خلک تشویق سي نور هم رئیس ډېره مننه ورم آباد اوسئ السلام علیکم ښه ماشاءالله دا داخلي تولیدات ګلیسرین خالص داخلي تولیدات دی بو دا خو چې پوند چو دی هغه باندې کار کوي کنه حالا ډېر ګوره دا ډېر ښه شی دی ښه دا ټول داخلي تولیدات دي همداسې ده هایدروجن دی او اته دېرش قلمه تولیدات ماشاءالله اته دېرش نو زخته قلمونه ډېر دي انټيسپټیکونه دي دا انټيسپټیک دي او انټيسپټیک او کرونا هغه کټس خو به هم وي کنه ولا نه هغه نشته نه دی و شربتونه دي هغه په لاره کې ده ان شاء الله اته دېرش قلمه ماشاءالله دا څه دی دا پایډین دی دا هایدروجن دی دا ګلیسرین دی او اختیول او ویکس دا نور زموږ مشهور چې دا ویکس دا یو خبر ده دا کوم شی چې تاسو لري دا یوازې په روغتونو کې نه استفاده کوي په هر کور کې شته ګوره هر کور کې شته نو ان شاء الله دې ته خو ضرورت نشته چې بهر نه وارد شي څومره کاری تاسو تولیدولای شئ ګوره چې څومره مو ضرورت کنه او د حمایت په دې کې چې ډاکټر صاحبان داخلي تولیدات پروموټ کی مریض راځي نسخه ولیکي کمپنۍ داخلي ولیکي او یو ځل چک امتحان کې که نتیجه خوا خارجي په مرګ ولې په توپ ولې بل مهمه موضوع ده چې د کمپنیو افر ته مګوري چې دومره دوا وباسي تا به تاجکستان ته ولېږي او ته دومره دوا وباسي تا به عمرې ته ولېږي نه قبلېږي والله عالم مسجد هغه تاسو کینې ځکه دا د خلکو ژوند سره لوبې کول دي ښه اکثره ډاکټر صاحبان نه دي ډېر ماشاءالله متقي ډاکټر صاحبان شته موږ پرهیزګاره لرو خو ځینې پکې پیدا شي خپې وښویږي یو کمپنۍ ورته افر کې دومره دوا وباسه تا به تاجکستان او ازبکستان ته ولېږم داسې ده که نه نو دې شي نه خودداري وکړي خصوصا چارواکي داسې خلک ګیري یا داسې افر یې څوک ورکوي د دغه مخنیوی کوو ان شاء الله هر څه به جوړي داخلي تولیداتو سره زموږ تاسو که دا چېرته پروموټ شي خو به ښه او که چېرته دې ته موږ رشد ورکړو زموږ ستاسو عزت ورسره پورته کېږي په دې هیله چې دغه تولیدات په نورو ملکو کې موږ وینو د دې کمپنیو په نورو ملکو کې ډېره مننه بریالي اوسئ آباد اوسئ سلامت اوسئ څو قلمه تولیدات لرئ 15 ماشاءالله 8 9 10 15 انټي بیوټیک دی اکثره کپسول شربت کوالټي څنګه ده څنګه د ډاکټرانو هغه مریضانو چې استفاده کوي خوشاله دي ان شاء الله کیفیت ډېر لوړ دی او ویټامین سي کمپنیانو هم ښه انټرنیشنل کمپنیانو نوم وایي پورته دی نو بیا ضرورت نشته هغه خو ګیټس او جیسکې د نوم خو ماخله هغه هلته خو خلک یې ګیر کړل چې چونې پکې اچوئ ډېر احتیاط کوئ نو تولیدات کوشش وکړئ چې داخلي استفاده کې کامیاب اوسئ بریالي اوسئ انشاءالله مخ پورته روانې که ښکته روانې مخ پورته روانې امنیت هر څه نه ډاډه بس الله مو کامیاب لره بریالي اوسئ 15 نور قلمونه ان شاء الله تر راتلونکي میاشت تر اخره ان شاء الله څلوېښت لري 15 راتلونکي میاشت کې نور به ان شاء الله د تولیدات لري په دې هیله امید چې د سلو نه پورته وي مننه خیر اوسئ السلام علیکم ستړی مه شئ جوړ په خیر سعادتمند قراری خب فقط امیر برم بگوین بیادر چند قلم تولیدات دارین و آیا تولیدات داخلی هستن یا خارجی؟ ما 7-8 قلم داریم 7-8 قلم تولیدات داخلیه همگی تولیدات داخلی؟ بله چند سال میشه که فعالیت ما تقریبا 7-8 سال میشه که شروع به این کار کردیم و از لحاظ کیفیت رقابت میکنیم با کشورهای همسایه ماشاءالله و الحمدلله خیلی جنسای با کیفیت فکر میکنم کارخانه در هرات هستن بله کارخانه ماشاءالله د هوادوال زمنګ تقریبا واته کاله کار کوي فعالیت دی او د کیفیت له لحاظه یا کوالټي له لحاظه همسایه ملکونو سره موږ په رقابت کې تدنه پورته بهترینه خبر نشته او یک خواهشی داریم از دکتر صاحبان محترم که کوشش کنن که می جنس داخلی که ما تولید میکنیم استفاده کنن از که جلوگیریش از جنسای بی کیفیتی که از خارج میه که ما بتونیم بیشتر سطح تولید بالا ببریم و رفاهیت برای همشهری عزیز ګوره دلته چې هر چا سره خبره کې خصوصا د شرکتونو له خاوندانو سره یا د زموږ ستاسو تجارانو څخه د هر یو د خبره کې خصوصا د ادویجاتو په برخه کې درملو په برخه کې دغه هر یو غوښتنه ده چې ډاکټر صاحبانو لطفا خپل داخلي تولیدات پروموټ کړي
بس د دومره ګټې به هم کړې وي خصوصا تجارانو چې اوس دا پروموټ کوي ان شاء الله د کې هم تاسو ګټې دغه بیا د څخه وخت نور ته تولید کوي نور ملکونو ته اتو کدام پلان دارین که امیره شما تولیدات با کشورهای ما اگه حمایشیم بله ما حمایه از طرف دکتر صاحبا از طرف دولت امارات اسلامی ما حمایشیم انشالله این از توصیه میدیم که به کشورهای همسایه که به سوریه به اوکراین اینا ما انشالله صادرات چیزایی هست که در کدام کشور جنگ می باشه الحمدلله فعلا خو اینجا چیز نیست زنده باشید کامیابیت میخوایم سلام علیکم سلام خوب هستین صحتمند قراری است زنده باشی زه د دې ورور د لهجې نه پوهېږم چې د هرات به بله ماشاءالله هرات زما ډېر خوښ دی خو چې کله نه یم تللی اوسه پورې ټول ولایتو کې ورځم هرات ته به ځو ټول داخلی تولیدات دي همگی تولیدات داخلی هستن ماشاءالله ماشاءالله آسیا فرمو در 4 کاتگوری تولید فعالیت میکنه که یکی از اون قسمت بخش فرنیچر ها فرنیچر ها تو بیا اینجا داخل بیا اتوماتیک است اتومات است بله همگیش ریموت داره ها توسط ریموت فعالیت پیدا میکنه و شارژبل یعنی برقی ذخیره میشه ها زیر سر مریض خب اینجا بیخی پایین بیار این زیر سر مریض پایین بیار یا زیر سر تنها نه ها کلا باید پایین باشه باز بالایش میکنم این در افغانستان تولید هستن هیچ قبول نمیکنم نکنه دیگه ما باید باور بکنم باور کنیم الحمدلله ګوره په افغانستان کې تولیدیږي ګوره تاسو باور ونشي قیمت از یک چپرکت با افغانی چند میه این آلوش $800 داره تقریبا 64000 65 تا 70000 خب ماشاءالله ماشاءالله تخت دو حالت داره یک مدل همی است که کلا ذخیره میشه برق برای 3 روز ما چون با فرهنگ همین کشور ساختیم برق قطع و وصلی میکنه ماشاءالله سیستم هست که همین جگا میتونه برق ذخیره بکنه با کمبودیا مواجه میشیم یک مدل دیگه است برق ذخیره نمیشه این وضعیت داره با یک طرح و دکور و سایز دیگه یه اساس محصولاتی که ما ماشاءالله بخش فرنیچر داریم اینا کاملا بخش فرنیچر هست خب این بخش بستر بله خماشه کټلاک دی که ټول مکمل د فرنیچر خوبی څه شه ده چې کبر دا چارجبل دی چارج کوي برق چارج کوي کبر کوینم دا کته پورته زی ماشاءالله افتخار دی چې وطن کې مې سلويخ کله د په فکر وکي 2 ورځې په یو کور کې جنگ وي 2 ورځې تر میاشتو پورې کور خپل حالات ته نه راځي کنه ځکه د چې منټلی څوک خرابي څوک چا سره خبرین سلويخ کله د ملک جنگ شوی د معمولی غونډې وخت هغه د ساغستلو ته د خلکو ته موقع ورکول سوی تر دې حد پورې تولیدات موټر خو مال تولیدل دلته به نورو مګورو ای همچنان تولید هست ایم است خب وارمر است خط ماشومان چې پیدا سي دغه ګرمولو لپاره محصولات پنبه ما هست کاملا 100% ما پنبه ماشاءالله پنبه زیگزاگ داریم تردندان داریم بالاخره به استگیا داریم انواع و اقسام محصولات الباسی ما هست چپن ډاکټر چپن ها و ارتوپدی هم داریم د ارتوپدی لپاره دی د چوکۍ برای انتقال مریض د امبولانس از امبولانس که پایین میشه دکوریشن تا کامل امبولانس هم انجام میدیم شما امبولانس دکوریشن هم ماشاءالله دی لري این کاملا دکوریشن امبولانس هست با هر مدل و هر طرح خواسته باشن رنیزده کن و این چند وضعیت داریم شما ببینیم اینجا تصویر باز واضح تر شده بیادت تو میخوابی آها میشه سملی او بالکل ویلچیر او ها ډیره مننه داسې وخت به راشي چې دا تولیدات بهر ته صادر کړي نور همسایه ملکو ته صادر کړي ما شرایط صادرات داریم تولید ما سطح استاندارد خود داره لحاظ کیفی کاملا بحث مقایسه و رقابت هست و هیچ نوع نقص در پروسه نیست ولی شرایط باید در لحاظ دولتی و هماهنگی‌های اقتصاد بین‌الملل صورت بگیره دولت باید کمک وکړي چې د څو پورې د دغه تولیدات زمنګ له خیره صادر شي نور هیوادو ته واردات به پرېږدو نور به تولیدات صادروي صحیح دی زنده باش تشکر موفق باش کامیاب باش سلام علیکم فقط امیر بریم بگوین که چند سال میشه فعالیت میکنین و چند قلم تولید دارین و کیفیتش چطور است نسبت به کشورهای همسایه در رقابت هستین یعنی بله برادر جان یک چیز واضح است که ما تقریبا مدت بیشتر از 20 سال میشه سال 13 79 شرکت ما با فعالیت آغاز کرده دیگه بله از لحاظ کیفیت دیگه خب ما دائم اینمی چرا میکنیم سال به سال کیفیت ان شاء الله بهتر خوبتر شده میره ان شاء الله دوای با کیفیت است
ما تقریبا بیش از 70 قلم دوا ماشاءالله ماشاءالله 70 قلم دوا از جمله آنتی بیوتیک هستن بخیالم سیروپ هستن آنالژزیکام است دوای معده هم است شربت‌های تفریحی هم داریم شربت‌های چایس انتخابی مثلا برسلفا و گپا هم داریم کوشش کردین که امیر وارد صادر کنین به دیگه کشورها نه خیر تا فعلا ما بیشتر از 25 الی زیادتر از اون امی وارد میکنیم به ولایت‌ها منتها فعلا در خارج صادر نشده کوشش خدا ان شاء الله در آینده در پلان هستن اگر دولت همکاری بکنه بله بسیار تشکر زنده باشی و میخواهیم که دوای خود کشور ما در دیگه کشورها ببینم بخیر به همین امید موافق باش سلام علیکم څو قلم تولیدات لري فی الحال لپاره فی الحال 45 قلم دوا تولید 45 ماشاءالله که در این بخش 45 قلم دوا تابلت است کپسول است سیروپ است درای سسپنشن است پماد است و انجکتیبل ما را در زودترین فرصت ان شاء الله میشه بخیر پیشکاری که هستن پیشکاری سفت آنتی بیوتیک هستن اکثر فعلا دمیم ان شاء الله آنتی بیوتیک هستن آنتی بیوتیک هستن تقریبا 15 قلم تولیدات لري هغه هم اوس د کوشش کوي چې ستنې یا پیچکاری هم آنتی بیوتیک خصوصا د سپیکزم د سفالسپرین نو دا هغه دوايان چې قیمتي دي او اکثره هیوادوال زمنګ دغه دوايان ته د اکثر هغه نه وسو توان نه خاله د ډوډۍ هم رااله او زما حضرت غواړم نو کوشش به مداوي ان شاء الله چې کیفیت ته کار وکړي صحیح ده کنه زمونږ کیفیت ان شاء الله مونږ اطمینان درکوو چې ان شاء الله ښه کیفیت ښه مواد خام راوړي ښه او دا مو ذهن کې شته چې له خیره واردات صادرات وکړي زمونږ اصلي اول هدف مو دا دی چې ان شاء الله په تاجکستان کې په نږدې وخت ان شاء الله به شروع کړو بریا هم په نصیب شي کامیاب اوسئ یو دوه میاشتې نږدې ته ان شاء الله ته یو څه شل ته رسوو خماش بریالي اوسئ امنیت ان شاء الله ستونزې خو نشته او ان شاء الله دا یو خواله دا د امنیت صحیح الله مو بریالي لره ډیره مننه نوش جانک خیر اوسئ کورونه خو ډیر خسته دی داخل کې نه خبر اجازه ده ان شاء الله ښه فابریکه تولید ادویه گیاهی پیور هربل پیور ماشاءالله دا فکر کوم د بوټو ده غیا او دوا ده هم ده سیده ښه اجازه ده دنه رئیسو روټس ښه کی است ډاکټر صاحب کی است ډاکټر صاحب محترم خیر است دا ډاکټر صاحب ستړي مشي لږ ما ته وخت راکړه بیا بخیر تاسو پوره مجلس کې ستړي مشي جوړ په خیر صحت قراری ده جوړې سلامات اوسئ ډاکټر صاحب دغلته به لږ ودرېږي را سره دغه د کورونه دا معلومیږي چې ماشاءالله دغه فکر کوم طبیعي دی هربل ده که نه ښه دا خو دغه انګریزي هغه نه دی که نه دا پرودکټونه چې دا ټول افغانستان پرودکټونه ګیاهي دوایان دي دا 12 قلمه ګیاهي دوایان مونږ جوړو ده هربل په نومه مونږ فابریکه چې دا کابل کې جوړیږي فابریکه چې دا پاکستاني کې دا کابل ماشاءالله تر شپږ ولایتونو کې موږ دغه دوایان مصرف لرو دغه په درملتونو کې خرڅي کده د جدا خپل بخښونه دي ډاکټر صاحبان خپل مصرف کوي نقصې باندې د درملتونو خپل مصرف لري خپل مصرف لري سټانډرډ څنګه دی کوالټي څنګه دی کوالټي چې تر څومره چې موږ خپل ریکارډ لرو موږ د هر نمائندګي سره یو صحي مرکز هم لرو چې خلک ته رایگان د خدمات صحي ورکوو او دغه کیفیت ماشاءالله 100% هغه دي ګټوره شي اکثر د هغه کاسمیټکس دي چې دی هغه دی وزول د ګور کنه روغن مو یا د وختو روغن دي دا وشتان د وختو غوړ دی مثال دا ریلیف لپاره درد لپاره د څه د پین ریلیف د مفصلونو درد لپاره د ډوب درد لپاره غاړه درد لپاره نو چې په یو په دې شربت کې دومره لوشن دی ښه دا ټول لوشن مساج کیږي ښه دا په دغه کې دغه لوشن کې چې دومره ګټې نه بیا ډاکټر ډایرکټ ورځي ورته ښه او دغه مسؤل د مونږ دغه مسؤل د جراحي ډاکټر صاحبان او اورتوپیدي ډاکټر صاحبان تل استعمال کوي او اوس هم استعمال لري ښه ماشاءالله څو کله کېږي فعالیت دغه مونږ فعالیت او تاسیس د 14 کاله 12 قلمه تولید پروډکټ لري 12 قلم پروډکټ لرو آینده کې پلان څه دی چې نور به زیاتیږي مونږ د شربتو پلان لرو د بلستر یا تخته ټول د هربل نه
د ګیا او بوټو نه د مونږ یو مشکل دا دی چې مونږ د یو طاقت لابراتوار نه لرو افغانستان کې متاسفانه نه لرو د دې مشکل لپاره مونږ کولی نه شو چې ډېر محصولات وړاندې کړو مهمه خبر دغه مشکل مونږ ویلي وزارت ساتومي ته د مشرانو ته مونږ شریک کړي وو انشاءالله چې یو ښه لابراتوار جوړ شي له خیر بیا مونږ کولی شو چې محصولات هم جوړ کړو ډاکټر صاحب ډېره بهترینه خبر ته اشاره وکړه ښه د هر تولیدي کارخانې سره چې موږ خبرې کوو هغه د دولت د مرستې سره د هغې ډېره اړتیا لري خصوصا دی اوس وایي چې موږ ته یو دغه جوړ شي لابراتوار جوړ شي تر څو پورې د دې کیفیت یا د دې مثلا هر څه پکې چک شي چې دی آینده کې وکولی شي خپل تولیدات زیات کړي نو آینده کې که چېرته دا شی جوړ شو پلان کې لري چې دا تولیدات نورو کې شروع ته وکړي نورو ملکو ته نور ملکونه موږ مخکې مرتبطات وو تر څو چې د امارات لاړه متاسفانه ارتباطات قطع شو اوس هم غواړو چې د خیر بیا نوی او دغه او دوی هم د دې دوایي یو خواله دا دی چې دا ساید افیکټ یا عوارض جانبي چې دی هغه نه لري همداسې دا کوي دا نوره دوایي که موږ اخلو ځای مخکې خو طبعا یو بل ځای باندې افیکټ یا اثر لري او دا چې دی ساید افیکټ نه لري بهترینه خبر دا ده خصوصا دا ټول دوایان انالایز شوي دي انالایز سرټیفیکیټ لري چې عوارض جانبي زیرو بریالي اوسئ ډاکټر صاحب ډېره مننه لا مو خوشحال لره په اول ځل دی چې زه دا شی وینم مننه السلام علیکم السلام علیکم دوستانو دلته یو بله د هېواد کمپني ده د درملو جوړولو PHPL عجیبه واقعه درته وکړم دلته به راشو دا به مو ګورو او ورونو سره به خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور ښه خیرت دی السلام علیکم بلال خان ښه تاسو ته زه به نن یو عجیبه واقعه در ووایم ښه او بیا دا تاسو ووایئ چې منۍ مې وکړه نه دا بلال خان تقریبا 14-15 کاله مخکې همدومره راځي بلال زما هم صنفي 15 کاله بلال زما هم صنفي و نه زما ګیره ویره و نه د بلال وښه اوس مې دلته مخامخ وکتل داسې راغی ما ویل وا سړی ته خو هغه نه پلانکي ځای کې سره سبق ویلی بس سړی اوس خپل راوختو الحمدلله بلال دی ماشاءالله هېواد په کچه باندې غټ خدمت کې عبدالله ورور که نه عبدالله کشر ورور دی خو د بلال نه مشر ښکاري نو ماشاءالله د بلال ورور څو قلمه تولیدات لري مونږ خو تقریبا اوس فلحال موجوده تقریبا 10 قلمه لرو 10 قلمه دوایي مو څنګه دغه قیمتي دوایي ده که ده الحمدلله مونږ لکه کفایت یې کیفیت یې الحمدلله ښه دی او قیمت یې هم ښه دی لکه مونږ قیمت به نسبت د نورو نه ډېر الحمدلله دغه ساتو څو کاله کېږي فعالیت کوي تقریبا څه دغه فعالیت خو شروع کړی تقریبا څه د 9 میاشتې یو کال کېږي 9 میاشتې یو کال کې څو قلمه 10 قلمه دا ورړې دا چې څوک په دې برخه کې کار کوي دې خواته راځو په دې برخه کې چې دا څوک کار کوي که نه بلال ته راسه وروره نو دا هغې ته دې زور پته لګي چې ماشاءالله بلال دی په 9 میاشتو یا کال کې 10 قلمه ته د دې هغه تولیدات رسېدلي نورو ته خبرې وکړې 40-50 قلمه تولیدات دي هغې نو 8 کاله 9 کاله 10 کاله په یو کال کې 10 قلمه او انټي کورنۍ انټي بیوټیک هم راسره الحمدلله د معدې انټي اسید هم راسره شته دی نور لکه انټي الرجیک هم راسره شته اعصابو کې چې هغه دا ډېر بهترینه شی دی استاد کې چې کار کوي هغه هم شته راسره لکه موږ هغه پروډکټ تولیدو کوم باقي فابریکې نه کوي لکه دو اکثر په دې انټي اسید او په بروفین او په دې شیرو باندې موږ هغه پروډکټ تولیدو چې هغه سپیشلیټي پروډکټس دي چې هغه په فشار کې کار کوي چې ډېر قیمت په بازار کې ډېر زیات قیمت پورې خرڅېږي موږ یې د هغې نه په ښه کیفیت باندې په ډېر کم قیمت خرڅوو الله دې نور هم همت درکړي یو بل شی دی که نه لکه ډېر کم دغه دي چې موږ لکه د فشار کومه دوا ده لکه دا دلته زیات استعمالېږي هو بالکل لکه زمونږ خپله دا سوچ و چې موږ لکه د خپل ولس ته لکه دا کوم شی چې ګران اخلي دا ورته په کم قیمت او په ښه کیفیت ورته دغه کړو مطلب د هغې دپاره موږ زمونږ کوالټي یې ښیي او قیمت یې ښکته یي فارماډیپ په نامه باندې دي الحمدلله هر ځای کې موجود دي او ډېر ښه کیفیت یې الحمدلله ښه دی او قیمت یې هم ښه دی په نسبت د نورو بل موږ پکې اندازه هم زیاته دغه کړې لکه مقدار د موادو اندازه زیاته ګولۍ لکه ګولۍ مقدار بعضې کې تعداد زیات دی ماشاءالله نو الله دې هر چا ته دا مفکوره او دا ایډیا ورکړي چې در څو پورې ګټه خو شته ده هغه ګټه خو یو طرف به کوو دغه نیت که دې ته شي چې دا خدمت شي د وطن ته ګټه خو به خپل ځای کې وي ولې بل طرف ته به اجر هم شته دی الله دې ستاسو په کاروبار کې برکت واچوي فقط یو غوښتنه ستاسو زه د اکثره د ورونو خصوصا د ادویجاتو چې کومې کمپنۍ دي هغې د اکثره
تقاضا د حکومت څخه او د عوامو ډاکټرانو څخه وي چې ډاکټران د خپل داخلي تولیدات پروموټ کړي، ډاکټران د بهرنیو دواو پر ځای داخلي دواګانې خلکو ته ولیکي. نو ستاسو غوښتنه د ډاکټر صاحبانو څخه خصوصا څه شی ده؟ دا راته ووایه خلاصه. د ډاکټرانو نه خو الحمدلله موږ ډېر حده پورې ډېر زیات خوشحال یو، ځکه چې ډاکټران ول چې موږ ته دا چانس راکړ. ماشاءالله. اولینه خبره چې ډاکټر صاحبانو ستاسو عبدالله ستاسو طرفه یې کې نه پوهېږم چې څه قضیه به وي. مسله څه ده چې زموږ څه داخلي تولیداتو هغه تصویر خراب کړی و د ډاکټرانو سره چې هغو پې اعتبار نه شو کوی. نو بیا موږ چې کله مارکېټ ته راغلو بېرته کور شو او بېرته هغه تصویر جوړ شو، نو بیا موږ ته چانس راکړو. نو اوس موږ الحمدلله د ډاکټرانو په وجه باندې چې کوم صحیح ډاکټران دي هغو په وجه باندې موږ کافي با اعتماد شو او نور هم تولیدات زیاتو لګېږي. څه آینده کې داسې کوم پلان شته چې دغه دوا موږ کله کته طرف ته لاړ شو یا د بل ملک ته لاړ شو وګورو چې هغلته په درملتونو کې پیدا شي؟ انشاءالله تعالی ډېر کم وخت کې به په تاجکستان کې تاسو ګورئ، ځکه چې د هغې ځای نه کمپنیانو موږ سره دغه کړی او انشاءالله تعالی راځي به دلته به هغو تولیدات د دې ځای تولیدات به هلته انشاءالله. الماس صاحب عجیبه خبره دا ده چې خلک د پاکستان نه دوا راوړي که نه، زمونږ د نیموجیسک فوډ ټابلیټ دي زمونږ دوستانو استعمال کړي دي، د دې ځای نه پاکستان ته وړي. حالان کې هلته د نیمرال فوډ دي، لکه هغې دلته هم خلک ډېر زیات دغه هغه د درد لپاره چې دي، د درد لپاره. زمونږ دا دوا ځان سره اخلي هلته یې وړي چې لږ راکړه چې ځان سره کور کې خلک نه ږدي ځان سره، او اکثر هغې ځای نه چې خلک ځان سره دوایي راوړي. ګوره دا د کیفیت برکت دی، دا د کوالټي برکت دی. نو خصوصا ما د شرکتونو ورونو نه هم دا تقاضا ده چې کوالټي مو ښه کوي، قیمتونه مناسب کوي، نو انشاءالله ډېر زر به پروموټ وکړي، پروموشن به وکړي. نو ورور د کامیابۍ په هیله او الله مو آباد لره داسې وخت خدای راولي چې زه خبر شم بلال او عبدالله په داسې یو ځای کې کار کوي چې د ټول افغانستان ته تولیدات لري، د څو ملکونو ته تولیدات لري. بس په دې هیله ورور. ډاکټر صاحبانو آخري ما کېدای شي مخکې تیزې خبرې هم کړي، فقط دا غوښتنه درنه کوم چې خپل داخلي تولیدات پروموټ کړي. دولت څخه چارواکو څخه مې هیله دا ده چې هغه دوا چې دلته پیدا کېږي بهر نه مه راپرېږدئ. که بهر نه یو څوک وایي چې زه یې واردوم نو هغه ټیکسونه یا مالیات پې دومره زیات کړي چې هغه مغلته پاتې شي. ځکه موږ بهرنیو دوا هغه مزې لیدلې دي چې کپسول په داخل کې یا به چونه وه یا د کپسول په داخل کې به سیم پکې راووته یا به د کپسول په داخل کې هغه د نخودو هغه اوړه به پکې راووتل. نو لطفا مهرباني وکړئ. تاسو دغه خبره وکړه په همدې کې به تاسو ته مونږ د دې د خاطره مونږ ټول خپل کپسول چې دي دا ده ښه ټول ترانسپیرنټ ساتلي چې اوچته ښکاري چې دې کې څه شی دی. ماشاءالله. د وخت په حساب دا مطلب دا دی چې هغه شیشهیي هغه کور دی چې معلوم شي پکې منځ کې چې دې څه شی بل وخت په حساب سره دا زیړېږي چې کوم بیکاره کوالټي که نه هغه زیړېږي نو هغو دا دغه ساتلی مونږ ترانسپیرنټ ساتلی فل ډک دی. ګوره د یو راز موږ ته وویل ښه دا تاسو هم زده کوئ چې کومه دوایي زیړه شي لږ وخت بیا وخت که اکسپایر شوي هم نه وي که نه کال څو میاشتې بیا وخت نو اوله چې استفاده کوي لږ خلاصه کوي ویې ګورئ ښه هغه دوایي نه هغه زهر وي که چېرته زیړ شوی بیا ایسته لړک ویې غورځوي. صحیح ده که نه؟ ټول کپسول همدا شي، ټول مکمل ماشاءالله. نو اول خو د موږ ستاسو دې ته ضرورت نه پیدا کړي چې د بلال دې دوا واخلو او که بیا هم ضرورت کېږي نو هغه به داسې چې داخلي تولیدات پروموټ کو دې نه استفاده وکړي. بس زه نور ګرځېدی نه شم ستړی یم، همدا نن لپاره کافي ده. الله مو خوشحال لره. بلال سره میلاو شو، تاسو نه بلال خوشحاله شلو او عزتمند شي، آباد اوسي، کامیاب اوسي. دوستانو بس دغه یو مینه یې دې ته محاسبي چې رئیس کنه په دې مصروفه ژوند کې چې خبر شو دلته نندارتون دی خصوصا د درملو، بس ځان مو راورسو. کیمرمین ما سره قاري صاحب عبدالحفیظ دی. عبدالحفیظ نه هم مننه. تاند او خوشحاله او سوکاله اوسئ. د داسې یو افغانستان په هیله چې نړۍ هر ګوټ ته لاړ شو د افغانستان یو هلته یو اثر خو موجود دی که هغه درمل یو که بل شی. السلام علیکم ورحمت الله.